درنو ملګرو، پرون ما کیسه درته وکړه چې څنګه تر لندن هیترو هوایي ډګر راغلو. هلته هم چې کوسو یوه ځانګړې برخه وه د ترمینل چې افغانانو لپاره ځانګړې وه. په دې کې موږ ناست وو، بایومټریک کېدل. ځینې توکي راوړي وو د برطانیا، سرې میاشتې، اوبه وې، نور خواړه وو. یو کس ما لیده دا لنډې لنډې کمپلې وې لکه څادر، باور وکړې همداسې یې ټولولې. نه پوهېږم د هغه فکر کې به څه وو. ما راواخیستلې چې ومې شمارلې شپږ وي، ومې بېرته ویوړه، ومې غورځوله. یو بل ملګري ته مې وویل مالدا زموږ نه زیاته ده. دغه کس چې دا لنډې وړې کمپلې ټولولې، زه حیران اوس هم همدا سوال ده چې ضرور به م د هغه ذهن کې څه ګرځېدل. ځکه زما سره خپله دا سوچ و چې موږ هیترو هوایي ډګر نه ووځو، کیدای شي زموږ لپاره به یو کیمپ جوړ سوی وي او هغه کیمپ کې به خیمې ولاړې وي، شنه چمنونه به وي، ونې به وي، موږ به پکې ژوند کوو. بیا به وروسته کور راکول کېږي او کور ته به ځو. خو کیسه داسې نه وه چې زموږ بایومټریک وسو او زما لویه ښېګڼه دا وه چې د ټولې کورنۍ مې پاسپورټونه وان، د 2 کلنې لور لپاره مې هم پاسپورټ جوړ و. نو زموږ بایومټریک په اسانه کېده. هر هغه چا چې پاسپورټ ورسره و بایومټریک یې ژر کېده. کله چې بایومټریک وسو بیا نورو ځایو ته تلو، نومونه یې بیا هم رانه لیکل. اخر یو بس ته وخېږولو. په بس کې سپارو وتلو چې کوز یې کړو، لیکلي و انټر کانټیننټل 2 هوټل. یعنې دا هم داسې انټر کانټیننټل هوټل دی لکه کابل کې د افغانستان یوازینی هوټل چې تر ټولو لوکس او تر ټولو ګران بیه هوټل دی او پکې ډېر د لوړې کچې میلمانه یا چارواکي اوسیږي. ملګرو، همغه هوټل کې ما ویډیو هم کړې وه. دغه د تیم سیند دی، دلته به بیړۍ ځغلېدلې او موږ به ورته کتل او منظره به م کوله. جالب منظرې لرلې د انټر کانټیننټل. هغه یو بل اړخ و د دې هوټل، ګاډي ګوري، ښکلي ښکلي ځایونه ګوري، هرې خوا ته یې ډېر جالبه منظره لرله. دا هم همغه تیم سیند یو بل لوری ده. زموږ کوټې داسې ځای کې وې چې 2-3 لوري ترې ښکارېدل. دا یې بل اړخ ده چې همدې ته به م کتل، لاندې به م سیل کوو. یعنې دا هوټل داسې ځای کې جوړ ده چې دا سیند یوې خوا نه ځي بلې خوا ته داسې کږېږي. بیا زما بچي وو، بس ناست به وو، کړکیو نه به یې کتل، سیل به یې کوو، سمنه وو، هاخوا اریا وه. دا بس 2 کوټې وې. دغلته به چای ډوډۍ مو خوړل چې راتله به، او هاخوا ته بیا تلویزیون و، بله کوټه وه، ښایسته لوی لوی کړکۍ درلودل چې بیرون به ترې هرې خوا ته منظره کېده. دغه هوټل کې بیا نو موږ ژوند تیر کړ. ډېر سهولت پکې و، خو لویه بدبختي دا وه چې هغه وخت هم کرونا وه او د کرونا کیسه بیا په بله ویډیو کې کوو چې زه څنګه کرونا سوم او څنګه راباندې زحمت تېر سو.